هر انسان د خپل نفس محاسبه کو سړی ګناه کو دته دا معلومات نه وي چې زه دا ګناه په کومه طریقه پرېږدم زه توبه په کومه طریقه باندې وسمه دغه ګناه نه زه څرنګه بچ کسې یو طریقه درته وشایم چې سړی د خپل اعمال محاسبه وکړي خپل چې څومره عمل دی دا د په یو کاغذ باندې ولیکي کچېره نیک کورینه وي هغه دا ولیکي غلط کورینه وي هغه دا ولیکي نیک کورینه چې کوم دي دغه دا ولیکي په دا باندې د الله تعالی شکریا ادا کو مزید دا سره د قبولیت دا وکړي چې یاله مو دا نیک چار کړی دو دا نیک عمل مې کړی دی دا نیک چار مې کړی دو دا نیک عمل مې کړی دی یاله د تو د رضا ده پوره مې کړی دی دا د مونږ قبول ک یاله دا مې د خپل زون د دنیا او د آخرت دوی سره د کمیابولو د پوره کړی دی تو د رضا ده پوره مې کړی دی عمل د مونږ قبول بیا د سړی همیشه د پوره دیغه عمل د قبولیت ته وکړي او دوم نمبر هغه عمل چې هغه د الله او د الله د رسول د حکم خلاف کړی وي بیا پاکه څو قسمه ګناهونه دي ځنه ګناهونه داسې چې هغه سړی په یغه وخت پرېښولای شي سړی د پرېږدي بالکل معمولی ګناوي وړي کې ګناهونه وي سړی د په یغه ځکه ګناهونه پرېږدي الله تعالی سره د عهد وکړي چې الله زه آینده دا ګناه کله نه مو دا خبره مخکې بیان کړې و چې سړی کله ګناه کو بیا د الله تعالی سره وعده وکړه په زون د لښ کې جرمناک شش دي کومو دا ګناه وکړه زه درې رزنه کومو دا ګناه وکړه زه داسې نفلی نه که زه داسې چار که زه داسې بیا ان شاء الله یو وخت داسې رشي سړی نن هغه چار لاس ورکو د ګناه ولا سبو 15 ورکو بل 3 ورکو بل 2 ورکو بل اصله ګناه نه سپاشي نو داسې چې کې د کیمه ګناه فلفور نشي پرېښولای د یغه د خپل ترتیب جوړ کو سوکا د هغه ګناهینه پرېږدي یو ځای ګناهینه داسې چې پرېښولای شي خو د یغه د پوره د تدبیر ضرورت دی سړی د ځون ته ګوښای نوشته موبایل کسي فلمینه کسي د ګناهي چاره کو دا سړی خپل سوچ بدل نه کو خپل ترتیب بدل نه کو د سړی د ګناه نه نشي بچ کېدلای د انسان ته پچار دو چې هغه سړی د عالمونو مجلس ته لور شي د نیک خلک صحبت اختیار کو جماعت ته چې همیشه حل منځته نیک اعمال کوشش کو د ګناه نه ځون بچ کو یکسوی پرېږدي ګوښه موبایل پرېږدي الله تعالی سره عهد وکړو نو چې د کیمه ګناه پرېښول یو تدبیر اختیاریږي یو صورت اختیاریږي هغه د اختیاروي نو چې کیم شاید تاسو د ګناه په شي کې استعمالوي هغه شی پرېږدي بیا ان شاء الله یو وخت داسې راشي چې د ګناه نه بالکل صفا شي نو چې کیم انسان ګناه کو د ګناه پرېښول طریقه ده چې ځنه ګناه نه د فورن پرېږدي او نور ګناهونه سوکا په ترتیب دا ګناهونه پرېږدي یو وخت داسې راشي د سره ټول ګناهونه صفا شي